په رڼا ورځ د خلکو مخ کې په ریا کې راځي په رڼا ورځ د خلکو مخ کې په ریا کې راځي چې توره شپه کې دې ترې وغواړم نو را به دې کېږي او که په نشه کې دې ترې غواړم په شک کې به وي چې په کعبه کې دې ترې وغواړم نو را به په رڼا ورځ د خلکو مخ کې په ریا کې راځي چې توره شپه کې دې ترې وغواړم نو را به دې کېږي که په نشه کې دې ترې غواړم په شک کې به وي چې په کعبه کې دې ترې وغواړم نو را به ډېر ښه دی د زنده‌باد او مرده‌باد نارو له نه یې پیدا زما پښتون وروره دې قیصو له نه یې پیدا لږ ځان بدل که په والله که دې تود باد ولیدو ته جنتي یې د دوزخ لمبو له نه یې پیدا استاد په سکول کې یو ماشوم راپاسو ویلي بچیه پلار دې څه کار کوي ماشوم څه ډېر په غري ونیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې یې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد یې په دماغه کې مړ دی یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې د تګې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چیندخه چې میږی راکاږي دې قیصه ورته څه داسې وکړه استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم مور ته مې وایم بیبې ښار ته لاړم مور مې څه ډېر په غري ونیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مړ شه د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کړم سره د برش او د پالشه کښېنم بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کومه چې چانه لس غواړم پنځه راکوي او که پنځه وغواړم بیا نه راکوي استاد رانده مې ورته ځکه وویې ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بلکل نشته دلته د زړه خاوندان بلکل نشته او دلته په چا کې ایمان بلکل نشته دلته په سترګو کې نظر هم نشته دلته زما غوندې نهر هم نشته ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټلی یې ووخله ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښ کړل خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې خو په تلو تلو کې استاد یې ته ویل بې ادبي مه خو منیر وایي چې د لوږې مړه منه نو سوال د چا نه څله وکړم رزق هغه راکړي نشه ورپسې خپله بنجاري داسې نظم نشته یاره په بنجاري مې نظم نشته دا ګوره خو څیزونه یې سړی وکړي که نه د یو کس په ذهن کې دومره څه نه راځي که نه بنجاري یې کو نه ځکه ما دوه شعرونه راته یادېږي لیکن ترجمه کوم چې روږ مې راته وویلی چې څه دي هغه ریکارډ شوي او خلکو اورېدلي